و یو سړی به د قیامت په ورځ د ټولو خلکو په مخ کې راوستی شي او یو کم سل رجسټرې به الله کوله وکړي یو کم سل رجسټرې مثل مد البصر یعنی کم ځای پورې چې نظر ځي د ده رجسټرې به ښکاري نو الله به ورته وایي وایي د دې نه انکار کې دا نه مني أتنكر من هذا شيئا لدين إنكارك أظلمك كتبتي الحافظون زمان ملائكو تاسر ظلم كده أغبوين يا الله الظلمين يا كده الله بوتوي أفلك عذر سعوذر دسرشتيتي وزاحت تبارا بيانك أغبوي لا يا ربي إيش عذر ما سرنشتي ودغه مخامخ چې دغه عمل دی او دا عمل نامې دی بیا ورته الله وایي صبر ان لك عندنا حسنه ستا زموږ سره یو نیکي ده فانه لا ظلم عليك اليوم نن په تا باندې هېڅ ظلم نه کېږي هر څه به تللی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بطاقه به راویستی شي یو کارډ هغې کې به لیکلی شوي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به پکې لیکلی شي د توحید د کلمه نو الله به ورته راشه حاضر شه دې وزن ته فیقول احضر وزنک دې ځینې هغوی دلیل نیسي ګوره وزن ته حاضر شه فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه دا یو کم سل رجسټرې دا به په یو چابړي کې کېښودی شي او دا یو کارډ چې په هغې باندې توحید کلمه ده دا په دې بلې چابړي کې پرته وي ښه دې نه دا ثابته شو چې تللی کېږي به څه شي صحیفې عملنامې بیا دې ته ګوره دا ډېره د خوشحالۍ خبره فطاشت السجلات وثقلت البطاقه رجسټرې به لاړې شي بره به ورسي او هغه بطاقه چې توحید کلمه به کې پرته ده هغه به کته پرته وي نو بیا به الله وایي زما دا بنده بوځئ جنت